موږ ته پکار دی چې په دا ریجنز کې کومې تبدیلیانې راغلي دي اول هغه وګورو. څنګه چې په 2021 کې د اشرف غني ګورنمنت په افغانستان کې ختم سي، طالبان راسي په پاور کې او اشرف غني فرار سي، ملک پرېږدي. دغسې شی په بنګلادیش کې موږ ولیدو چې د حسینه واجد ګورنمنت څنګه ټوپل سي، راشوی کی او حسینه واجد سیده وتښتي ولاړه سي انډیا ته. نو اوس په سیریا کې هم دغسې اپیسوډ وسو، مطلب بشار الاسد خپل ملک یې پرېښو ولاړو او دا چې کوم ریبیلیس گروپ دی دې ته آیات تحریر الشام وایي، مطلب دا د القاعده آف شوټ گروپ دی او دا په د دې راتلنګ او را روان وخت کې ګورنمنت جوړول دا به د دې به څه امپلیکیشن په ریجن کې دا خو واضح خبره ده، د دې امپلیکیشنز به ډېر زیات دي. اول موږ ته پکار دی چې د ټولو زیات نقصانات به د چا وي؟ زما په خیال کې د ټولو زیات نقصان به د ایران وي. ولې ایران خو اوله سره د اسرائیل سره په جنګ کې انګیج دي په غزا کې او په ایران باندې سینکشنز دي او دننه خلکو ډیر زیات ریزنټمنټس دي د خمینی ګورنمنت خلاف. او دا سیریا چې کوم و دا د ایران دپاره ډیر زیات اهمیت لري. څنګه چې موږ په عرب سپرینګ کې وګورو چې څنګه په 2011 کې رالو، نو د ایران کوشش دا و چې په میډل ایسټ کې د بشار الاسد چې کوم ګورنمنت دی هغه راشونه سي او ایران کوشش کول چې دا نور کم مونارکیز کینګز دي نو هلته جمهوریت راسي او د دې بادشاهت ختم سي. نو بله خواته چې موږ وګورو د سعودي عرب دا کوشش و چې په سیریا په شام کې د بشار الاسد ګورنمنت ختم سي او هلته دی مطلب ډیموکراسي راسي. نو په هغه وخت کې د ایران جلا کردارو د جمهوریت په پروموټېدو دپاره او د سعودي عرب رول جلا و. نو زما په خیال کې هغه ټیم ایران کامیابه سو او د ایران د وجې چې که موږ وګورو د بشار الاسد ګورنمنت چې دی هغه بچاو سو. نو بشار الاسد چې کوم 20 کاله د ده وراچی او 30 کاله د ده د پلار غه، بلکې د دې دواړو 50 کاله پوره سو چې دوی په دا سیریا باندې حکمراني کوي. او بل غټه خبره دا ده چې په شام کې یا سیریا چې کوم ورته وایي په دې کې میجارټي چې کوم دي هغه سنیان دي، خو ماینورټي چې کوم شیعه و هغه به په دې باندې رولینګ کوي. نو هغه شی هم د ایران په حق کې و. د ټولو غټه خبره دا وه سیریا د ایران دپاره ډېر زیات اهمیت په دې درلودل چې سیریا د وجې به ایران کنیکټ کېدو لبنان ته او سیریا د وجې به ایران چې کوم د اصلي سپلای وه هغه به د سیریا د وجې به د لبنان ته کوله او حزب الله ته به یې کوله او سیریا د وجې به ایران چې کوم و هغه میډیټیرین سی ته به رسېدی. او د ټولو غټه خبره دا وه چې هلته په سیریا کې به ایران خپل ویپنز اصلي هم جوړولې. نو دا چې اوس کوم د غټه خبره بله دا هم ده چې په ایران په سیریا کې د ایران د 2 درزنه څه زیات تقریبا د ده بیسیز په سیریا کې. نو موږ داسې ویلی سو لکه سټریټیجیک ډیپت و د ایران دپاره. نو ایران چې کوم لکه څنګه چې ما خبره وکړه په هغه باندې پابندیانې وې، په جنګ کې اخته و د اسرایل سره، نو دا افورډ کوو نه و چې د سیریا مدد یې کړی و. نو د دې به ډېر زیات چیلنجز هي د ایران دپاره. دغسې که موږ وګورو د روس دپاره هم ډېر زیات خطرات دي. ولې د سیریا کې د روس 2 نیول بیسز دي او دا نیول بیسز د وجې به کوم چې موږ ګرم اوبه ورته وایي لکه وارم واټر، نو روس دپاره به کنیکټیویټي وه میډیټیرین سی دپاره او د دې سره به روس تللی افریقې ته. نو دغه سیریا د وجې به د روس ډېر زیات اهمیت هو په دا ریجن کې او سیریا د وجې به روس چې کوم و هغه به امریکا چیلنج کوو په دا میډل ایسټ کې. نو اوس چې دا کم تبدیلیانې رالې او روس موږ وینو دی هم په یوکرین کې لګیا دی او دی څنګه چې ورته 2 فرنټ جنګ نسې کوئ چې دی په یوکرین کې هم اخته وي او دلته په سیریا کې هم بیا اخته سي او بله خواته موږ وینو په ده باندې سینکشنز هم زیات دي او دی ایسولیټه سوی دی. نو دې د وجې چې کوم و د ایران او د روس چې کوم مرسته وه هغه ډېره زیاته کمه سوه بشار الاسد دپاره. نو ظاهره خبره ده دا څنګه چې دا 2 ملکونه دي دغسې د ایران د چاینا دپاره به هم ډېر زیات امپلیکیشنز دي. ولې که موږ وګورو په تېرو 10 کاله کې چاینا تقریبا 10 سټریټیجیک اګریمنټس یې ساین کړي دي په د میډل ایسټ ممالک کې
او داسې که موږ وګورو چاینا چې کوم دی د ایران سره سټریټیجیک اګریمنټ یې ساین کو په 2022 کې. نو اوس به چاینا چې کوم دی هغه به په ایران کې 400 بلین ډالر سرمایه به لګوي. نو اوس دا چې کوم موجوده حالات دی نو د دې خطرات دا دي چې دا څنګه چې چاینا، ایران، رشیا او نارت کوریا دا موږ داسې وینو لکه اتھارټیرین رژیمز دې ته وایي، کواد ممبرز وایي. نو په دا څلور ملکو باندې چې کوم دی امریکا پابندیانې لګولې دي او په دې پابندیان د وجې دی چې کوم دی په یو پیج باندې راغلي دي. نو ظاهره خبره ده که 400 بلین ډالر د چاینا هغه سرمایه په ایران کې که داسې حالاتو څنګه چې ایران په جنګ کې اخته دی او داسې لکه سیریا کې داسې د ایچ ټي اس چې کوم ګروپ دی د دې راتلنګ د دې مطلب دا دی چې په دا ریجن کې کیدای شي ملیټنسي نوره زیاته سي. او بله داسې هم ښکاري مطلب ایکسپرټس دا وایي چې په راروان وخت کې داسې معلومیږي لکه په ایران کې هم د ګورنمنټ بدلېدو ډېر غټ امکان دی. نو که واقعي په ایران کې هم ګورنمنټ بدل سو خمینای په ځای بل یو راغلی لکه پرو امریکن راغلی یا پرو ویسټرن رژیم که په ایران کې راغلی نو دغه به مزید امپلیکیشن د دې اثرات به چاینا دپاره هم زیات دي، ایران دپاره به هم زیات دي او روس دپاره به هم زیات دي. او بله غټه خبره دا ده چې پاکستان دپاره به هم وي. ولې پاکستان دا وخت په یو حالت سره په ډېر مشکل حالات کې دی چې دی ښه تعلقات خو غواړي چې د چاینا او د امریکا د دواړو سهي. نو دی دواړو خوا سره په پریشر کې دی. اول دا ګریډ پاور کمپټیشن چې کوم موږ ورته وایو نو په دې کې پاکستان کومه خوا ته ځي. نو د چاینا او ایران دغسې روس هم که موږ ورته وګورو دا درې سره د همسایه ممالک دي او د پاکستان مستقبل هم په دغه ریجن کې دی، د چاینا سره دی، د ایران سره دی، د روس سره دی. او بله خوا ته که یو اس داسې را روان دی چاینا کنټینوي او داسې ډسرپشنز چې کوم ورته وایي دا د چاینا چې کوم پروجیکټس دي که بي آر آی که سی پیک وي که داسې انویسټمنټس په ایران کې نو یو اس کوشش کوي چې هغه ډسرپټ کړي. نو دا چې کوم ډسرپشنز پالیسیز دي نو دا داسې ښکاري چې د دې امپلیکیشنز به د پاکستان سی پیک دپاره وي. څنګه چې موږ وګورو چې په 2013 کې سی پیک شروع سوی دی نو 2013 بعد چې پاکستان چې کوم انویزیبل سینکشنز ورته وایي مطلب هغه پابندیانې چې معلومیږي نه هغه داسې دي مطلب کله کله په امریکا چې کوم دی موږ ته لونز راکوي نو هغه د بیل آوټ چې کوم راکوي د آی ایم اف هغه ډېر مشکلات بعد موږ ته راکوي او اف ای ټي اف کې کله پاکستان په ګرې لیسټ کې واچوي کله ورته په بلیک لیسټ کې دی اچومه. دغسې د سی پیک چې کوم دی دا ډیټ ټریپ پالیسي ورته وایي. نو دا چې کوم پالیسیز دي د دې به امپلیکیشنز د پاکستان دپاره ضرور وي. او زما په خیال کې دا زموږ چې کوم پالیسي میکرز د پاکستان د خوا دي نو هغه ته کتل دا پکار دی چې دا میډل ایسټرن کې چې کوم کرایسیز را روان دي او بله خوا ته د یوکرین کرایسیس دی او بله خوا ته زموږ خپله پولیټیکل انسټیبلیټي اکانومیک کرایسیس دی. نو دا پکار دی چې دا ډېر زیات په غور وګوري د دې چې کوم تھنک ټینکس دي دوی ته پکار دا دی چې ډېر ښه بهتر طریقه باندې اسیس کړي او زموږ فورن پالیسي پکار ده چې پرویکټیو وي او غټه ګټه دا دی چې موږ خپل ځان سیکیور کړو دا د راروان ګریډ پاور کمپټیشنز کې او د راروان د میډل ایسټرن کرایسیس کې.